بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې روغ او جوړ به شریف الله عارفي در سره یو ځل بیا مخاطب یم. ملګرو، زما د عیادت پرسې دپاره یعنې د بیمار پرسې دپاره زموږ د ګلورین ادبي جرګې دوه مخکښ ملګري چې فضل واحد زاهد صاحب را سره خوا کې ناست دی، د ګلورین ادبي جرګې سرپرست اعلی، او زموږ د ګلورین ادبي جرګې صدر عبدالحکیم تیراوال صاحب په دوهم قدم کې را سره ناست دی. زما پوښتنې ته راغلي دي، مننه کوو، کورودانۍ ورته وایو. الله دې وکړي چې دوی هم د مرستیا او مشکلاتو د ژوند د کړاوونو نه د الله تعالی بچ وساتي، کور ودانۍ ورته وایو. نو موږ ما دا وانګېرله چې راځئ هسې د دوی نه به یو څه شعرونه واورو او هغه شعرونه مې تاسو مینهوالو سره شریک کول غوښتل. نو مخکې ترنه خپله یو څو شعرونه وایم چې زاهد صاحب څنګه وبکړي یاري زما سره خوب. نوي شعرونه دي. څنګه وبکړي یاري زما سره خوب، په یادونو کې یو په یادونو د یو چا کې دی قبضه خوب. څنګه وبکړي یاري زما سره خوب، په یادونو د یو چا کې دی قبضه خوب، او چې په خوب کې دې دیدن د یار نصیب شي، چې په خوب کې دې دیدن د یار نصیب شي، په خوبونو کې ډېر خوند کوي هغه خوب. ډېره مننه یار. چې په خوب کې دې دیدن د یار نصیب شي، په خوبونو کې ډېر خوند کوي هغه خوب، چې اشنا زما له څنګ مرور لاړ شي، چې اشنا زما له څنګ مرور لاړ شي، بیا په هغه شپه له ما نه وي خفه خوب، چې اشنا زما له څنګ مرور لاړ شي، چې اشنا زما له څنګ مرور لاړ شي، بیا په هغه شپه له ما نه وي خفه خوب. او تصور کې چې د یار د غیږ اوده شم، تصور کې چې د یار د غیږ اوده شم، په هغه شپه راکوي ډېره مزه خوب. تصور کې چې د یار د غیږ ویده شم، په هغه شپه راکوي ډېره مزه خوب. څه د رزق څه د لاسه، څه د رزق څه د چا د لاسه خدای زده، څه د رزق څه د چا د لاسه خدای زده، رخصت اخلي عارفینه نیمه شپه خوب. څه د رزق څه د چا د لاسه خدای زده، رخصت اخلي عارفینه نیمه شپه خوب. په دې شعرونو سره بلنه ورکوو عبدالحکیم تیراوا صاحب چې موږ او تاسو په یو څو شعرونو باندې ونازوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د شریف الله عارفي صاحب ډېره مننه چې مونږ یې اورېدونکو ته بلکې کتونکو ته مخامخ کړو، او بس ډېره مننه یې کوم. خبرې خو نرسي، خو یو څو شعرونه به ویم چې نوي شعرونه لري چې سحر قتلیږي هم ماښام قتلیږي، سحر قتلیږي هم ماښام قتلیږي، پښتانه ګوره سر عام قتلیږي. مننه. سحر قتلیږي هم ماښام قتلیږي، پښتانه ګوره سر عام قتلیږي. و د نفرت مخه چا ونه نیوله، چا ونه نیوله، محبت ګوره ګام په ګام قتلیږي. مننه. مننه. د نفرت مخه چا ونه نیوله، محبت ګوره ګام په ګام قتلیږي. او ماشوم بوډا ښځه محفوظه نه ده، ماشوم بوډا ښځه محفوظه نه ده، پسه ګناه پسه الزام قتلیږي. مننه. ماشوم بوډا ښځه محفوظه نه ده، پسه ګناه پسه الزام قتلیږي. او یو وایي زه بل وایي زه مسلمان، بل وایي زه مسلمان، دواړه په نوم د پاک اسلام قتلیږي. مننه. یو وایي زه بل وایي زه مسلمان، دواړه په نوم د پاک اسلام قتلیږي. او چې تخیل په زوره بیایي بره، په زوره په بره، چې تخیل بره، نو خامخا پکې الهام قتلیږي. مننه. چې تخیل په زوره بیایي بره، نو خامخا پکې الهام قتلیږي. او پسه جواز پسه ثبوت حکیمه، پسه
جواز پس ثبوت حکیمه چې مقتدی و هم امام قتلیږي مننه پس جواز پس ثبوت حکیمه چې مقتدی و هم امام قتلیږي او یو بل غزل دی چې تاسو مخه ته एकदम چې زما نور څوک دی مړه یار ته زندگی تیروم زما نور څوک دی مړه یار ته زندگی تیروم یم ناقرار خپل قرار ته زندگی تیروم زما نور څوک دی مړه یار ته زندگی تیروم یم ناقرار خپل قرار ته زندگی تیروم او د یو میند خلی خبره چې ویل یې دسې د یو میند خلی خبره چې ویل یې دسې دغې چینې او د چینار ته زندگی تیروم مننه د یو میند خلی خبره چې ویل یې دسې دغې چینې او د چینار ته زندگی تیروم او دنیا وینه مې وچه کړه هجران ضرورت یار ته لرم وینه مې وچه کړه هجران ضرورت یار ته لرم یم بیمار خو د انار ته زندگی تیروم مننه وینه مې وچه کړه هجران ضرورت یار ته لرم یم بیمار خو د انار ته زندگی تیروم او یو د مزوره او بل مجبوره یم هیڅوک نه لرم یو د مزوره بل مجبوره یم هیڅوک نه لرم یوې لورکې ویل چې پلار ته زندگی تیروم مننه یو د مزوره بل مجبوره یم هیڅوک نه لرم یوې لورکې ویل چې پلار ته زندگی تیروم او د یار دردونه او غمونه کړمه داسې لکه د یار دردونو او غمونو کړمه داسې لکه خزان وهلی یم بهار ته زندگی تیروم او مننه او واده یې کړې ده د راتلو د انتظار کې یم واده یې کړې د راتلو انتظار کې یم بلها شوم ستړی خو دې لار کې زندگی تیروم مننه واده یې کړې د راتلو د انتظار کې یم بلها شوم ستړی خو دې لار ته زندگی تیروم او د مقطع شعر دی چې ستا په انکار باندې مسود نشي چې هیر دې کړمه مسود نشي چې هیر دې کړمه زه حکیم یاره ستا اظهار ته زندگی تیروم مننه زه حکیم یاره ستا اظهار ته زندگی تیروم مننه عبدالحکیم تیراوال صاحب چې په خپلو نازک خیاله شعرونو باندې ونازولو الله دې وکړي چې ستاسې د خوښې وړ مو وګرځېږي زاهد صاحب یو غزل دی چې که بدرنګه حالاتونو کې څوک گیر شي ډېر دوستان به له دوستۍ ورځنې تیر شي که بدرنګه حالاتونو کې څوک گیر شي ډېر دوستان به له دوستۍ ورځنې تیر شي او بعضې یو غریب چې شي مالداره بعضې یو غریب چې شي مالداره بیا د څنګ خواږه یاران ورځنې هیر شي او د نفرت او کینې ټول تراخه دې ورک شي د نفرت او کینې ټول تراخه دې ورک شي خو د مینې او محبت خواږه دې ډیر شي د نفرت او کینې ټول تراخه دې ورک شي خو د مینې او محبت خواږه دې ډیر شي نارینه که په نړۍ کې هزاران دي دا د ګیلمن ته ډالۍ وي سخت پې خفه یم یاره نارینه که په نړۍ کې هزاران دي خو د کار سړي مونده ګوتو په شمیر شي او داسې څه دي چې یووالي نه محروم یو داسې څه دي چې یووالي نه محروم یو دا علت خو د نور بس دی را برسیر شي داسې څه دي چې یووالي نه محروم یو دا علت خو د نور بس دی را برسیر شي او مقطع ده چې د نفرت ګراف به صفر ته نږدې شي د نفرت ګراف به صفر ته نږدې شي دا وګړي که د عارفي په څیر شي په دې شعرونو سره بلنه ورکوو د ګلورین ادبي جرګې سرپرست اعلی فضل واحد زاهد صاحب ته چې په خپلو شعرونو مو ونازوي ښاغلی فضل واحد زاهد صاحب بسم الله الرحمن الرحیم اول خو د شریف الله رفیع صاحب ډېره زیاته مننه کوو چې په دې بیمار بدن باندې زموږ دپاره دومره تکلیف وکړو
او زمونږ دپاره راووتو حجرې کې راسره کېناستو. دا به چې کوم دی د هغې یو احسان وګڼو چې مطلب په دومره بیمارۍ کې یو انسان چاته روز نو به دا ډېره غټه خبره وي او تپوس یې په موږ باندې چې کوم دی حق وو ځکه زموږ مشر دی او بل د استادانو په لیسټ کې دی موږ سره. نو بس الله دې ورته صحت ورکړي سره د ټولو بیمارانو. د عارفي صاحب هغه د ملګرتیا شعر باندې یو شعر شو اوس یا غزل وي چې یاره هغې ذهن ته مې چې کوم دی یو شعر راغلو چې لکه زما به دې زاهد نیمه لار کې پرېږدي لکه زما به د زاهد نیمه لار کې پرېږدي لکه زما د په یارانو باندې ملا مه تړه. مننه دا دی چې کوم دی بس هغه ملګرو ته ډالۍ وي. مننه به دا یو شعر هغه ذهن ته راغلو. غزل نه وړاندې به یو څو شعرونه ووایم داسې ملګرو ته دې ډالۍ وي چې غم هجران ته نه رسي غم هجران ته نه رسي او درد درمان ته نه رسي او مننه وایي هر څومره که ښکلی دی ګل جانان ته نه رسي. مننه هر څومره که ښکلی دی ګل جانان ته نه رسي او د دوران زما هم خو عارفي صاحب د دوران زما هم خو ستا دوران ته نه رسي. مننه وایي د دوران زما هم خو ستا دوران ته نه رسي. او شعر دی چې هر څومره که خوږ شي څوک هر څومره که خوږ شي څوک مړه ځان ته نه رسي. مننه غزل دی چې ستا د محبت په وسوسه کې دی صدر صاحب ستا د محبت په وسوسه کې دی زړه مې لا تر اوسه تلوسه کې دی. مننه وایي اوښکې د هر چا له سترګو ځي ورته اوښکې له هر چا له سترګو ځي ورته اوس عجیبه درد په دې قصه کې دی. مننه وایي اوښکې له هر چا له سترګو ځي ورته اوس عجیبه درد په دې قصه کې دی. او هغه چې ستا یاد په مخه کړی دی هغه چې ستا یاد په مخه کړی دی او هغه خو لا اوس هم مې کده کې دی. مننه وایي هغه چې ستا یاد په مخه کړی دی او هغه خو لا اوس هم مې کده کې دی. او راشه مړاوی شوی به وي مړه یار راشه مړاوی شوی به وي مړه یار ګل مې د اوربل په لوپټه کې دی. مننه وایي راشه مړاوی شوی به وي مړه یار او ګل مې د اوربل په لوپټه کې دی. او شعر مقطع ده چې وایي ستا د لب مسکان مې چې اسکلی دي مننه وایي ستا د لب مسکان مې چې اسکلی دي ستا زاهد لا هغه شان نشه کړي. مننه. بل غزل دی چې وایي مرور شوی دی په خوله به نشي مرور شوی دی په خوله به نشي یار ته زارۍ کوم رضا به نشي. مننه. که ور نظر کړم خپل ځان او جهان که ور نظر کړم خپل ځان او جهان ګنې دا یو ښکلی زما به نشي. مننه. که ور نظر کړم خپل ځان او جهان ګنې دا یو ښکلی زما به نشي. او مننه. او هغه چې زه یې پرې مین کړم په ځان هغه چې زه یې پرې مین کړم په ځان هغه شان بیا یار په خندا به نشي. مننه. وایي هغه چې زه یې پرې مین کړم په ځان هغه شان بیا یار په خندا به نشي. او دا شعر د پښتنو ته ډالۍ وي چې پښتانه هغه شان بیا راټول کړي چې پښتانه هغه شان بیا راټول کړي داسې یو بل رهبر پیدا به نشي. مننه. وایي چې پښتانه هغه شان بیا راټول کړي داسې یو بل رهبر پیدا به نشي. او تاسو ویل ټول عمر به داسې حال وي تاسو ویل ټول عمر به داسې حال وي ولې پر امنه دا فضا به نشي. مننه. وایي تاسو ویل مننه. وایي تاسو ویل ټول عمر به داسې حال وي ولې پر امنه دا فضا به نشي. او مقطع ده وایي مسکان زاهد په یو نه مړېږم مسکان زاهد په یو نه مړېږم دا دیدنونه دي سیوا به نشي. مننه. وایي مسکان زاهد په یو نه مړېږم دا دیدنونه دي سیوا به نشي. مننه. او بس دغه غزلې به تاسو ته وړاندې شوي.
ستاسو یو جهان مننه د اورېدلو ملګرو د توجه نه مو ډیره ډیره مننه. دا هر یو شخصیت چې تاسو وینئ دا د کتابونو لیکوالان دي یا لیکونکي دي او تقریبا د هر یو دو کتابه چاپ دي. نور کتابونه هم راتلونکي دي. سترګې په لار یو ورته او تر اوسه پورې ډېر خدمات پښتو ژبې دپاره کړي دي او لګیا دي کوي. د ځوانۍ دغه عمر چې د جوش نه ډک عمر دی دوی په داسې په هوش سره تېروي لکه چې یو څوک د 50 کلونو نه پورته په عمر کې واقع وي. نو دا د دوی د قلم د پوخوالي سبب دی او همدغه وجه ده د نیکانو خلکو سره د مجلس تاثیر دی، د خپلې ژبې د خپلې سیمې د غم تاثیر دی چې اندېښنه او غم ورسره دی څنګه کولی شي خپلې سیمې ته مینه او ورورولي خوره کړي، د امن دپاره څومره کار کولی شي. نو الله تعالی دې دوی ته په عمر کې په علم کې برکت واچي، په اولادونو کې د الله تعالی ورته برکت واچي. الله تعالی دې خپل غمونه ورته نه ښایي، الله دې همیشه په خوشحالیو کې لري او چې زمونږ د غریبې جونګړې ته قدمونه راوړل د دې موږ ډېر احسانمند یو او کور ودانۍ ورته وایو. د توجه نه مو ډېره ډېره مننه. زما د یوټیوب چینل در سره هم سبسکرایب کړئ.